هن لباس لكم وأنتم لباس لهن اغوی جامه دستاسو د پاره او تاسو جامه یې د هغوی د پاره نو زنانه د نارینهو جامه ده نارینه د زنانو جامه ده وی جامې څه مطلب دی نو په دې کې ډېرې خبرې دي خو موږ به یو څو ذکر کوو مختصر ګوره لباس الله ورته وایي نو په لباس کې یو څو فایدې یو لباس کې سړی د ګرمۍ یخنۍ نه بچ کېږي د سیلۍ نه د دې نه بچي نو زنانه او نارینه ښځه خاوند دوی د یو بل د لاسه د ګناهونو نه بچي یو دا معنی لباس کې ستا عورت پټي نو زنانه ښځه خاوند دوی په یو بل باندې پټ دي د دې د لاسه د دوی هغه عیبونه هغه کمزورتیا هغه شهوت هغه هر څه پټ شوي دي یو بل د لاسه نو لباس ډول دی نو ښځه خاوند په یو بل باندې ښکلي ښکاري هغه ښځه چې بې واده ناستی او عمر یې ډېر شي نو هغه ښه نه ښکاري هر سړی دې تپوس کوي هغه دې به په خپله هم خپی نو دغه شان هغه نارینه چې عمر پرې واوړي او دی دغه شان ناسي بې واده کته ځي او بره ځي نو معاشره کې ښه هم نه ښکاري که نه ښه ښکاري نه ښکاري ښه نو دا ښځه ښایست د خاوند دی او خاوند ښایست د ښځې دی بله لباس بدن ته ډېر نږدې په منځ کې به کې صحیح د لباس او د بدن په منځ کې صحیح نو دغه شان ښځه او خاوند یو بل ته ډېر نږدې دي دې رشتې ته اشاره ده چې دا ډېره نږدې رشته ده او داسې ده لکه څنګه رشته چې د لباس د بدن سره ده الله مخکې وایي چې کوروالی ورسره جایز دی د رمضان په شپو کې د روجو په شپو کې نو بیا دا وایي چې دوی یو بل ته ډېر نږدې دي ځکه الله د اجازت هم ورکړو نو دا معمولي رشته مه ګڼئ د ښځې او د خاوند ده بلکې دا یو اوچته رشته ده